سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د افغانستان د دیني علماو د تیرې ورځې له هغې فتوا چې په هیواد کې جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه یې حرام بللي هرکلی وکړ. ښاغلي غني په ویډیوي پیغام کې د یادې فتوا د ټولو موادو په تایید سره یو ځل بیا له افغان وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د تپل شوې جګړې پر ځای د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې لاره غوره کړي او د هیواد د بربادۍ پر ځای د هغه په ابادۍ کې برخه واخلي. د افغانستان څه باندې 2000 دیني عالمانو تېره ورځ د لویې جرګې په کیږدۍ کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا، ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه حرام او د سولې غږ ردول یې له اسلامي اوامرو ښکاره سرغړونه وبلله. له دې سره سم طالبانو په یوې اعلامیه کې د افغانستان د علماو پرونۍ ناسته یو امریکایي بهیر بللی او ادعا یې کړې چې دغه ناسته د امریکایانو په غوښتنه جوړه شوې ده. د دغه ارزښتناک فتوا د موادو په تایید یو ځل بیا په افغان وسلوالو طالبانو غږ کوو چې سوله الهي امر دی، سوله زموږ د عظیم او مسلمان ملت اساسي غوښتنه، اسلامي او بشري حق دی. نو د دغه ټولو ته په درناوي د دغه بدمرغه او تحمیلي جنګ پر ځای د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د سولې لاره اختیار کړئ او د هیواد د بربادي پر ځای د هغه په آبادي کې برخه واخلئ او شریک شئ. له دې سره سم ولسمشر غني په کابل کې دیني علماو پر غونډې ترسره شوی ځانمرګي برید په دیني او اسلامي ارزښتونو برید او یو ستر جنایت بللی دی. ښاغلي غني تېر مازدیګر د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندانۍ غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دیني عالمانو د تېرې ورځې د فتوا د هرکلي ترڅنګ په ټینګار سره ویل چې د دیني علماو د لیدلورو او نظریاتو د عملي کېدو په خاطر به ډېر ژر تطبیقي پلان جوړ شي. ویل کېږي تېره ورځ د علماو د ناستې په پای کې د لویې جرګې کیږدۍ ته نږدې په ترسره شوي ځانمرګي برید کې د دیني عالمانو په ګډون څه باندې 10 تنه وژل شوي او څه باندې 20 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې په کندهار کې د سولې کمیټې مرستیال او مخکښ دیني عالم د ناپېژاندو وسلوالو لوري ووژل شو. د کندهار د والي ویاند وایي دغه دیني عالم چې عبدالحق اخندزاده نومېده او د څه باندې 20 کلونو راهیسې د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اړوند د موی مبارک جامع جومات خطیب او ملا امام هم و تېره ورځ د همدې جومات مخې ته په ډزو سره وژل شوی دی. ویل کېږي نوموړي خطیب په دې وروستیو کې په هره غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوه چې له وژنو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. په لوګر کې د کلیو پراختیا ریاست او ولسي تړون پروګرام لخوا د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د 40 بېلابېلو رغنیزو پروژو کار تېره ورځ پیل شو. د دغه ولایت د کلیو پراختیا رئیس وایي په یادو پروژو کې د اوبو رسونې شبکې، د اوبو کانالونه او کلیوالي لارې شامل دي چې چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. له دې سره سم د لوګر والي وایي یادې پروژې به نه یوازې د خلکو ستونزې حل کړي بلکې له زرو ډېرو کسانو ته به کاري موقع هم برابرې کړي. د لوګر ولایت په مختلفو ساحاتو کې دموږ د حاقین دموږ ځمکو والا خلک ډېر د اوبو ضایعات سره مخ دي. کانالونو کې اوبه ډېر ضایع کېږي او ځمکې په درست شکل باندې حاصلات نه ورکوي. که د کانالو په بخش کې موږ سره کار وشي دموږ د اوبو ضایعات به کم شي او په خپل وخت سره هم حاصلات ورسیږي. دا بینوی جوی موقع است تقریبا 7 ساجد زمین است. اینمی کلگش به برکت امجی کار برای ما بسیار مفاد میرسه، دانای ما پخته میشه دیگه. اینمی مفاد است برای ما. ولسی تړون د برنامه له لورې 40 بېلابېلې وړې پروژې چې نن عملا د کار چارې پیل شولې د 80 میلیونه په افغانیو په ارزښت باندې د نړیوال بانک او همدا ډول د جرمنیانو لخوا تمویل کیږي. د دې ګټه دا ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. تقریبا 1000 کسه اوس په کار باندې مصروف دي. وخت چې موږ خلکو ته کار پیدا سو دا د افغانانو لپاره به ډېر ښه جریږي. او په لغمان کې یو کس د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. څرګنده ملي اداره وایي دغه کس چې جاوید نومیږي غوښتل یو مقناطیسي ماین د لغمان په مرکز کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په موټر کې ځای پر ځای کړي خو موخې ته تر رسېدو مخکې نیول شوی دی. ویل کېږي نیول شوي کس خپل جرم منلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.